غیرت به ترېنه لاړ شي، قوت به ترېنه لاړ شي، ترېنه جوړ به خزونک شي، طاقت به ترېنه لاړ شي. هر یو څیز به مقدار به وي، هر سړی به معیار به وي. د دنیا شوقیان به راشي، هر سړی به دلدار به وي، بیا به هم په ژوند کې تنګ وي، هر سړی به قرار به وي. د ژوند اصلي شپو کې، د ژوند په ختمېدو کې فحاشي به پیدا کېږي، بې شرمي به پیدا کېږي، عزت پروا به نه وي، عزتي به پیدا کېږي، ننګیالي به ټول پناه شي، نرخزي به پیدا کېږي. د ژوند اخري شپو کې فحاشي به پیدا کېږي، بې شرمي به پیدا کېږي، د عزت پروا به نه وي، بې عزتي به پیدا کېږي، ننګیالي به ټول پناه شي، نرخزي به پیدا کېږي، عجیبه پیغلې به راشي، عجیبه کانې به وکړي، نه به نر وي نه به ښځه، عجیبه جامې به وکړي، عجیبه پیغلې به راشي، عجیبه کانې به وکړي، نه به نر وي نه به ښځه، عجیبه جامې به وکړي، پخوانۍ پیغلې به نه وي، ملالۍ پیغلې به نه وي، د پښتو په جامه پټې پښتنۍ پیغلې به نه وي، یو ناسور به را پیدا شي، یو دستور به را پیدا شي، څوک چې څومره بې شرمېږي پسې زر به سوا کېږي، څوک چې څومره بې شرمېږي پسې زر به سوا کېږي. هم هغه کیسه شروع ده لیونو پښتنو واورئ، هم هغه کیسه شروع ده لیونو پښتنو واورئ، هم هغه نخره شروع ده د شملو پښتنو واورئ. دغه ښځې دي زه وینم چې نور په مخ کې نه وي، شکل ټول یې د سړو وي، په نور جسم زنانه وي، لغړه پکې خاندي، محفل ټول د نارینه وي، بد هېڅ چاته نه لګېږي. د قیامت دا نشانه وي، د قیامت دا نشانه وي، د قیامت دا نشانه وي.